قاضي له لنډ ځنډ وروسته بیرته خپل میز ته راستون شو. ناست کسان ورته په درناوي پاڅېدل. چوپتیا ماته شوه. لاندې 2 کسانو یو بل ته وکتل. یو سپینکي ځوان د شاوخوا 12 کلنې ښکلې نجلۍ په ویښتو کې ګوتې وهلې. نجلۍ هم له څوکۍ لاندې غلې او ترهېدلې ولاړه وه، خو د بل تور سوي کس سترګې بیا د هغه په ګوتو د نجلۍ په اوږدو ویښتانو کې ګنډلې وې. د ځوان قیمتي ساعت او په دواړو ګوتو کې د بیروجو د غمي ګوتمیو سترګو ته رڼا وروشیندله. د قاضي دروند غږ د دغې مشاهدې د پرې کېدو سبب شو. عبدالصمد خانه، دا چې په مرګ د عظیم الله د ګواښلو په اړه اسناد یوازې شفاهي او د عظیم الله د ادعاو پر بنسټ وو، په دې برخه کې په تا کوم تور نشو ثابتولی. ټلیفوني مکالمې ترلاسه نه شوې او د واټساپ غږونو کې مو هم یوازې زارۍ او غوښتنې کړي ته د اخطار او ګواښ له موضوع برات حاصلوي. خو د 12 کلنې ملکې بنت عظیم الله د اختتام موضوع کې ټول شواهد موږ ته د قبول وړ دي. عبدالصمد له څوکۍ یو قدم راوړاندې شو، په لکڼه یې ځان تکیه کړ او په احساساتو یې وویل: بنت عظیم الله نه، بنت عبدالصمد. هغه زما لور ده، زما وینه ده. د ښوونځي له لارې څخه مو ولې اختطاب کړي او ویرولې وه؟ نه داسې نه ده، خپله را سره تللې. هغه پوهېده چې اصلي پلار یې څوک دی. څنګه دې ته له یو پردي کس سره په خپله تللې؟ د هغې په خوله او پزه لاس ایښودل شوی، ساه یې بنده شوي، په لاس او پښو یې د تړل کېدو نښې هم څرګندې دي. تر ټولو مهم دا چې خپله ملکه اقرار کوي چې یو کس له ښوونځي څخه د راتګ پر مهال په زور موټر ته اوچته او په سختو ګزارونو یې غلې کړم. پولیسو هم ستا په کور کې په تړلي حالت کې موندلې ده او ژړاګانې یې ګاونډیانو هم اورېدلې دي. شاهدان موجود دي. عبدالصمد له غوسې د لکڼې لاستې په دواړو مټو کې ټینګ کړ. د ملکې سترګو ته یې وکتل، خو په لیدو یې بیرته ورڅخه مخ را وګرځاوه. د غاړې په خیرن دسمال یې د تندي او غاړې خولې وچې کړې. سوی چې خبرو ته ځان جوړاوه، قاضي ورڅخه بله پوښتنه وکړه: هر څه واضح دي، یوازې دا ووایه چې ولې په خپله دې ورکړه پښیمانه یې؟ د دې پر ځای یو بل کس لاس اوچت کړ او قاضي هم ورته د خبرو اشاره وکړه: مهرباني وکړه وکیل صاحب، اصلا د ورکړې او اخیستنې بلکې د غوښتنې حالت فرق لري. کله چې تېره میاشت زما موکل او عظیم خان د واده په یو محفل کې مخامخ شول او ملکه یې وپېژنده، له دې لیدنې وروسته د عبدالصمد حالت بیخي بدل شوی. په کور کې هم پریشانه وي، د لیوني په څېر ملکه یادوي، هسې غوسه کوي. دوی پخوا نه و لیدلي؟ نه، دا 11 کاله وروسته لومړۍ لیدنه وه. دوی پخوا اصلا ډېر صمیمي او نږدې ملګري وو. ملکه د عبدالصمد 4مه لور وه. له پیدایښت وړاندې ژمنه کړې وه د 1.5 یا 2 میاشتو په عمر د همدې ملګري او لورینې له مخې د خپلې مېرمنې په خوښه هغه ته ورکړې وه، ځکه چې عظیم له واده 15 کاله وروسته هم کوم اولاد نه درلود. بیا دوی پاکستان ته خپلې کورنۍ سره کډوال شو. په یوه او بلې سترګې نه لګېدې. قاضي ته لکه چې د مدافع وکیل خبرو خوند نه وي ورکړی، په څوکۍ کې یې ډډه ووهله، د اوبو له بوتل یې غړپ وکړ او هغه ته یې وویل: وکیل صاحب، دا خبرې به تکراري وي، فقط غواړم په دې پوه شم چې ولې دا ملګري په داسې دښمنۍ واوښته چې خبره یې تر محکمې را رسېدلې ده. مشخص ځواب ورته لري؟ هو قاضي صاحب، تاسو ته معلومه ده چې زما موکل د 3 لوڼو پلار و. 15 کاله وړاندې عبدالصمد د کابل جلال آباد په لویه لاره ټکر کې خپله بوډۍ مور او 3 لوڼې له لاسه ورکړې. اوس یې هم ګوګل کې خبر سرچ کولی شي. دی خپله سخت ټپي و او پښه یې دا دی اوس هم معیوبه ده. یوازې مېرمنې ته یې سخت زیان نه ورسېدلی. میاشت مخکې چې کله دوی د خپل یو خپلوان واده کې سره مخامخ شول، له عظیم سره ملکه هم وه. هغه کله چې ملکه وپېژنده نو پلرنۍ مینه ورباندې غالبه شوه. 2-3 ځله یې مخامخ او د دوستانو په وسیله عظیم ته وریاده کړه چې دی اوس اولاد نه لري، باید لوري بیرته ورکړي. خو د عظیم سخت انکار د دې سبب شو چې خبره تر ګواښونو او اختطاف ورسیږي. د قاضي په څېره د خفګان نښې خپرې شوې. دواړو ته یې لومړی ځل په مهربانه نظر وکتل. عجیبه ده، ډېره عاطفي موضوع ده. موکل ته مو د الله تعالی له دربار اجر عظیم غواړم. د معلوماتو له مخې عظیم لا هم اولاد نه لري. یو داسې نجلۍ په مینه او مهربانۍ روزلې چې ملګري پر رضایت ورکړې وه. حق دی. بله پوښتنه دا ده چې ملکه بیبي اوس هم له اصلي قضیې خبره ده. هو، زما موکل او ما خپله د هغه په کور کې ورته دا تریخ حقیقت ویلی دی، خو هغې هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. یوازې عظیم او د هغې مېرمنې ته مور او پلار وایي. بله دا چې قاضي په خبرو کې ور ولوېده: ته صبر وکیل صاحب،
تا په تیره جلسه کې ویلي وو چې نجلۍ مو د موکل په کور کې نه ده لیدلې او هلته نه ده وړل شوي. اوس مو دلته بل څه وویل. د وکیل خپلو خبرو ته پام شو، خو مخکې له دې چې سپیناوی وکړي قاضي میز په څټک وواهه او په لوړ غږ یې امر وکړ، لطفا دا ماشومه ملکه بیبي همدا اوس ماته راولئ. د محکمې یوه کارکوونکې ملکه د قاضي میز ته ور وستله. قاضي د مهربانه پلار په څیر راپاڅېد او هغه یې په تندي ښکل کړ. په ټیټ غږ یې څه ورته وویل. بیا یې مخ حاضرینو ته راواړوه. مدعی او مدعی علیه دې هم پاڅېږي، له څوکیو دې لږ وړاندې راشي. بیا یې ملکې ته وویل، لورې ته اختیار لري چې دوی دواړو څخه یو خپل پلار وټاکي او ورسره پاتې شي. ورځه خپل تصمیم ونیسه. د ملکې په غټو سترګو کې حیراني او خوښي وځلېدل. دواړو ته یې وکتل. لومړی پښه نیولې شوه، خو بیا یې په یوه منډه د عظیم الله غېږې ته ځان ورساوه. د ټولو ناستو کسانو په شونډو مسکاوې خپرې شوې، خو څنګ ته یې عبدالصمد په دواړو لاسونو تندی ټینګ کړ. لومړی یې له لکڼه له لاسه ولوېده او وروسته په خپله پر ځمکه راپرېوت. د پرېوتو غږ یې په ټول مجلس کې یو ځل بیا چوپتیا خوره کړه.